50 روپاټو سوال دی. پیسې دله در کومه، خو اول دنه یو سوال کومه. ولې ټي وي والم سوالونه شروع کړ؟ زما مطلب دی یو تپوس دنه کومه. داسې وایه که نه موږ دې شک کې واچو جوړ زموږ ملګري پیدا شو. دا سوالونه ولې کوئ یار؟ سوال ورته ته به موږ ورته بزنس وایو. یعنې دا بزنس دی؟ بلکل بزنس ښه، دی. پخوا به تاسو ویل چې بابا د یوې پیسې سوال دی. چې هلته له دردي جوړ دا کار دې کړی دی. ګوره زما مطلب دی چې پخوا به تاسو ویل د یو پیسې سوال دی، اوس د 100 د 50 نه کمې نه اخلي. دا ولې؟ ګوره جي اخر زموږ هم څه سټیټس دی. څنګه چې غوړي چیني مټر ټماټر ګرانېږي داسې زموږ ریټ هم اوچتېږي. حکومت موږ له بجټ کې څه نه ږدي، نو زموږ خپله خوښه چې څه ریټ هم ولګو. هسې ستاسو څه خیال دی چې که بجټ کې تاسو له سیسه کېږي نو څومره پکار ده؟ یاره چې بس غوټ ډیم بجټ راله راکړي. سوال دا دی چې هسې د ورځې به څومره پیسې ګټئ؟ پرېږده مړه نه ویم نو ته شرمېږم. نه نه ما ته ووایه خیر دی. بیا به څوک رشته نه راکوي. نه نه ته ما ته ووایه خیر دی. مړه بس دغه 400-500 روپاټې بس. 400-500 روپۍ د ورځې ګټئ، او په دې ستاسو کار نه کېږي؟ ګوره ګوره د بجلی بل ورکوم، د کور کرۍ ورکوم، د ټیلیفون بل ورکوم، موټر کې پټرول اچوم، ډش انټینا ویسیار او د ټلویزیون لیسنس سره دی، باقاعده د حکومت شهریم. نو نور موږ څه وکړو؟ یعنې ستا په کور کې ډش انټین او ټیلیفون هم شته؟ اوس خو پاکټې لاله. نه هسې زه تا نه دا تپوس کومه چې په دې ټیلیفون باندې تاسو چا سره خبرې کوئ؟ بزنس ډیلینګ. چا سره؟ دا د صوبې نورو سوالګرو سره. ګوره جي بعض ځایونه ډېر اهم. مثلا موږ په ټیلیفون دا تپوس کوو چې لکه فرض کړه د لیډي ریډینګ هسپتال باو یعنې تجارت د 100 پیسو باندې شروع شي او پیسو ختم شي. ښه جي. بله دي دا چې بعضې چوکونه ډېر ګرم وي، جي، لکه چرګانو چوک شو، د هسپتال شو، کوم ځای کې دا بوډاګانې ښځي دا ډېر زر دوکه کېږي. ښه جي. هم جاړي ته پیسې هم نه لري، دوام ته کوي. نو موږ داسې بعضې ځایونه په ټینډر باندې اخلو. ښه دا ټیلیفون دې دپاره استعمالوئ؟ او جي ټینډر باندې موږ. بل سوال دا دی چې دا فن تاسو کوم ځای کې زده کوئ؟ د دې خو جي زموږ خپل اکیډمي ده. او زه خو وایم ته هم دا اکیډمۍ کې داخله واله چل زده کړې. ټي والا به تاله څه درکړي؟ یو ډاکټر ماته مړه معلوم دي ټوله ورځ. څه معلوم دي درته؟ ټوله ورځ کباړ کې سیټ ریالي. ښه دا راته ووایه چې د خلکو نه په کومه طریقه تاسو دا پیسې راوباسئ؟ فیس ایکسپریشن، باډي ایکسپریشن، پوسټ. مطلب ګوره جي بعضې ټایم تاسو په ټلویزیون په ډرامه کې ښایي چې د مخ په تاثراتو باندې خلک جړوي خندوي. بالکل. چې په هغې کار هم نه شي، بیا د لاس سره ونیسئ ویډه قیره ویډه، کله کله په تشدد هم راشي. بالکل بالکل. د ورکه 500 روټ خو ورکه که نه؟ 50 روپۍ نشته دی. ولې نشته؟ نشته که نه؟ بس اوس بیا راکړې که نه؟ څنګه به فیس رانه؟ ایکسپریشن ته ګوره که نه؟ یاروره زما زوی په هسپتال کې پروت دی او ماشوم زوی زیات بوخار و دی دومره پیسې نشته چې حجامت والا وکړم. مورې سرته ناسته کوم جانې خدایه پاکه څه به کېږي. دې کار ونه شو. غوث جي موږ بیا باډي ایکسپریشن ښایو. دا که نه دا دې مو ګورم. یاروره د خدای لپاره یاروره والله که دله اوس هم درکمه. وباسه سیده سره سمه دیگه
आवाज अगस्ती कर कर के वे कने हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल